د ریحان زیب کورنۍ سره یو بل ظلم وشو. یو وړخته ریحان زیب د مخې نه خوا شو، بل وړخته د هغه کورنۍ سره هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو قسم ظلم او ضد شروع کړی دی. تر اوسه پورې خو قاتلانو نه نیول شول، یعنی نن 18 تاریخ دی او د یوې نیمې میاشتې نه ډېر وخت شو چې قاتلان تر اوسه نه دي نیول شوي. نن 9 روژه هم ده، خو اوس امین ګنډاپور چې دی هغه ورغلی دی د ریحان زیب کورنۍ ته او هغوی ته دا ویلي دي چې کوم د عمرې غوښتنه هغوی کوله چې یاره ریحان زیب موږ عمرې ته غوښتلو، نو علي امین ګنډاپور ورته دغه پیکیج هم اکسپټ کړی دی او د دوی دپاره د شهادت چې کوم د شهید پیکیج دی ښه ډېرې پیسې هغه به هم وایي چې دوی ته ورکړل شي. او دا خبرونه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل چې دې سره خلک هم ډېر زیات خوشحاله وو. خو کله چې د ریحان زیب ورور په سوشل میډیا باندې راغی مبارک زیب، نو هغه وویل چې دوی د دې دپاره راغلي وو چې موږ ته ویل چې تاسو د انتخاباتو نه ځان اخوا وساتئ او تاسو ووټونو ته مه ودرېږئ، یعنې ستاسو د کورنۍ د څوک نه ودرېږي. نو یقینا چې دا یو ډېر سپک عمل دی، موږ یې غندو. دا عمل یې ښه نه دی کړی چې د خیبر پښتونخوا داسې یو وزیر اعلی وي چې د هغه هم دې پارټۍ وي، د دوی د پارټۍ کس هم شهید شوی دی، بیا هم دا ځي او دغسې خبرې کوي چې د ریحان زیب کورنۍ د الیکشن نه بهر وساتي. په کار خو دا وه چې دوی ته ټیکټ ورکړل شي، افیشل اناونسمنټ د دوی وشي او ټیکټ ورته ورکړل شي، ځکه چې دوی به په دې طریقه باندې د خپل رور صحیح قاتلانو ته هم ورسي. خو دوی سره د مور د میرې سلوک روان دی او دوی ته ټیکټ نه ورکول کېږي. خو د باجوړ غیور عوامو دا فیصله کړې چې موږ به د ریحان زیب کورنۍ سره وږه په وږه ولاړ یو او دغه زلمی چې کوم مبارک زیب دی د ریحان زیب ورور دا به کامیابو. اوس مهال دا خبرونه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دي او سبا ته به د باجوړ ښار کې په مقامي دفتر چې کوم د الیکشن کمیشن دفتر دی هلته به مبارک زیب د خپل قومي او صوبایي اسمبلۍ دپاره د نامزدګۍ کاغذونه هم جمع کوي. نو تازه ترین اپډیټ د ریحان زیب په باره کې دا و. مننه مو کوم تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. تازه ترین اپډیټ به هم تاسو ته په آینده ویډیوګانو کې درکوو. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.